بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ یو چې یو ځل بیا در سره یو او په خپله یوه بله لیکنه باندې په خپله یو بله برخه درس باندې در سره تمیږو. موږ په ننني درس کې د یوې ښې لیکنې په ځانګړنو باندې غږیږو. د یوې ښې لیکنې ځانګړنې کومې دي؟ دلته البته موږ په دوو برخو باندې ویشو چې هغه د مفهوم او منځپانګې او پیغام له مخې دي، او همدارنګه بیا هغه نورې چې بله برخه چې ده هغه د دغه له مخې ده، د فورم له مخې ده. موږ راځو دې ته چې زمونږ لیکنې باید کومې ځانګړنې ولري. د یوې ښې لیکنې ځانګړنې. البته یوه ښه لیکنه چې موږ کوو، یوه ښه ځانګړنه یې دا ده چې لیکنه باید د خلکو روحي او نورو معنوي غوښتنو ته ځواب ووایي. روحي او معنوي لیکنې په څه معنا؟ مثلا موږ یوه لیکنه کوو، کله چې دا لیکنه زموږ څوک اوري یو روحي ډاډ ورته حاصلیږي. مثلا زیاتره ادبیات او ټولنیز علوم داسې دي چې طبابت سړي ته دومره حوصله او دومره ډاډ نه ورکوي لکه څومره چې ادبیات ورکوي، لکه څنګه چې ارواپوهنه ورکوي. نو دغسې لیکنې چې له روحي او اعتقادي پلوه خلکو ته یو خاص ډاډ ورکړي. لیکوال باید دا کوشش وکړي چې د یو چا رواني امنیت زیانمن نه کړي، بلکې د رواني امنیت لپاره یې دغه وکړي، یو ډاډ ورکړي. مثلا اوس وخت کې چې د کرونا ناروغي راغلی ده، که ځینې لیکنې موږ ولولو هغه موږ ډېر ورخطا کوي، خو ځینې نورې بیا داسې دي چې یو ډاډ موږ ته راکوي، او دغه ډاډ چې دی دا ډېر مهم دی. مثلا روحي درملنه. حمزه بابا په خپلو دغو کې خاطراتو کې لیکلي چې یو وخت کې موږ د لوړګي په بازار کې ناستو چې د جنب یو موټر راغی، سرویس موټر، او یو کلنډر چې ډېر تږی او د اوړي ګرمي ور رامنډه کړه. د مستري دکان کې د کټ لاندې منګی پروت و، دا منګی په سر راواړو. یو چا ور باندې غږ وکړو چې تیزاب دې وڅښل. هغه یو دم پرېوت او خلکو رامنډې کړې او لاسونه او پښې ورته مږلې. یو بل چا غږ وکړو چې نه تیزاب نه دي، اوبه دي، دا دی زه یې څښم. هغه سړی بېرته کلنډر نیغ کېناسته. روح او اروا زمونږ په یوه ښه خبره باندې خوشحالیږي او په یوه ښه خبره باندې، یو بده خبره باندې خفه کېږي. او مردراز مروت وایي چې زه په یوه خبره مرم، عمر دراز مروته زما د قتل ډېر سوچونه د یاران نه کوي. باور وکړئ چې په یوه خبره دا مبالغه نه ده، په یوه بده خبره باندې چې یو چا اورېدلې ده، یو دم د زړه حمله ورباندې راغلې ده او مړ شوی دی. یعنې یوه خبره په روحي لحاظ باندې یوه خبره دومره لوړ ځای لري یا دومره دغه لري. هماغه د مولانا او دغه خبره ده، د مولانا جلال الدین برخي او ابن سینا ترمنځ چې ابن سینا خلکو ته درمل ورکول او مولانا دمول. ابن سینا ورته وویل چې زما ټول کاروبار دې خراب کړی دی، زه ورته درمل جوړوم او چې ته ورباندې یو چوف وکړې هغه جوړېږي. نو مولانا په ډېر قهر باندې ابن سینا ته وایي چې غلی شه داسې او هغسې، هغه چپ کېږي. بیا بېرته ورته وایي چې ګوره په یوه خبره باندې مې داسې چپ کړي
چې هېڅ زما په وړاندې باندې د یوې خبرې کولو جرأت حاصل نه کړم. زه خو په هغوی باندې د خدای قرآن وایم او بیا ورباندې چوپ کوم، نو د هغې تاثیرات به څومره لوړ وي. په هر صورت موږ وایو چې لیکنه باید د خلکو روحي او نورو معنوي غوښتنو ته ځواب ووایي. یعنې هره لیکنه باید دغه خصوصیات او ځانګړنې ولري. بله ډیره مهمه خبره دا ده چې په لوستونکي کې د تخیلي او بدیعي ځواک روزل. یعنې یوه لیکنه سړی ولولي نو دواره فکر کولو ته وهڅوي، یو فکر ورته ورکي، هغه بدیعي ځواک چې د لیکلو ځواک هغه وتخنوي او ژور فکر ته وهڅوي. ډېر کله ځینې خبرې داسې وي چې موږ ورته متوجه نه یو، زموږ په شاوخوا کې زموږ په ماحول کې، خو کله یو چا نه یې واورو وروسته زموږ فکر پیدا شي چې دې خو هغه چې څنګه وویل لږ نور کار هم پکې پکار دی، زموږ ذهن هم په کار وغورځېږي، موږ هم هغه خبرې ته متوجه شو. نو هم هغه بدیعي ځواک وتخنېده او هم راسره د هغه فکر قوه هم پیدا شوه نو او وهڅېدو. بل دا ده چې یوه ښه لیکنه باید د دې جوګه وي او یا دا دغه پکې لوړ کیفیت پکې چې یو څوک یو چاته نوي معلومات ورکي، له نوو پیښو او حالاتو سره یې اشنا کړي. یعنې دلته ابتذال رد شوی دی که مثلا په یو موضوع باندې 10 لیکنې نورې بل چا کړي او ته پکې نوی اړخ نشي پیدا کولی او په 11 ځل هم پکې لیکنه کوې، نو داسې مسایل پکې رابرسېره کړي چې هغه هېڅ نویوالی نه لري. نو دغسې لیکنه یوه ښه لیکنه نه ده. ښه ځانګړنه د یوې ښې لیکنې دا ده چې اورېدونکي ته تازه معلومات ورکړي، نوي معلومات ورکړي او هغه وهڅېږي چې دا لیکنه بیا بیا ولولي. بل دغه لفظي او معنوي صنایع پکې په ډېر ښه شکل باندې کارېدلي او خلک مطالعې ته وهڅوي. یعنې داسې الفاظ پکې کارېدلي چې اوس هغه مثلا واورېدل، ځینې مسایل پکې داسې نور فکر او نور ډېرې مطالعې ته یې وهڅوي. اوس ما یوه لیکنه ولوسته، یو څه معلومات یې راکړل، خو نور یې دې ته واداره کړم یا دې ته یې مجبور کړم، ویې هڅولمه چې نورې لیکنې هم ولولم، مطالعه یې کړم. نو دا هم د یوې ښې لیکنې دغه دی. بل خلکو ته د ټولنیزو ښېګڼو روحیه ورکړي. ډېره مهمه خبره دا ده، یو لیکوال چې قلم اوچتوي، د لیکوال قلم اوچتول دا به د یو رسالت له مخې، د یو مسؤلیت له مخې، دا اسانه خبره نه ده. کله چې موږ وایو قلم سپېڅلی دی، قلم پاک دی، قلم باندې باید هغه لیک وشي چې هغه د ټولنې په درد دوا شي او خلکو ته ټولنیزې ښېګڼې بیان کړي، یو ټولنیز فکر ورته ورکړي او خلک وهڅېږي چې دغسې لیکنې ډېرې ولولي. بل لیکوال لکه څنګه چې موږ مخکې د لیکوال او د شاعر په تعریف کې دا خبره وکړه چې لیکوال او شاعر هغه څوک دی چې د ټولنې درد دوا کوي، د ټولنې درد راخلي، خپل الفاظ ورسره ملګري کوي او بیا نورو ته ورکوي. د ټولنې یو ډول ترجمان دی، د ټولنې سترګې دي، د ټولنې غوږونه دي، د ټولنې فکر دی. ځکه ټولنه خو زموږ په دې حالت کې ده چې په فقر کې ده، په ولږه کې ده، په تعلیمۍ کې ده، د تعلیم کچه پکې ټیټه ده. هغه بنیادي حقوقو ته یو څوک لاسرسی نه پیدا کوي. اوس یو څوک په دې نه پوهېږي چې که زما په محکمه کې د یو چا سره دعوه شي نو زه به څه کوم. په دې نه پوهېږي چې زه حق د دې لرم چې یو مدافع وکیل ونیسم. مدافع وکیل پېژنیم نه. زموږ ستاسو کلتوري ټولنه ده. لیکوال دی چې د همدغسې لیکنو له لارې خلکو ته شعور ورکوي. مثلا ډېر خلک په دې نه پوهېږي چې معلوماتو ته لاسرسی زموږ حق دی، یا په دې نه پوهېږي چې د قانون تر مخه دولت مکلف دی چې خپل ولس ته ډوډۍ پیدا کړي، د هغوی د سرپناه غم وکړي، خلکو سره مرستې وکړي، خلک د بېوزلۍ نه راوباسي. دا اساسي او بنیادي حقوق دي د عوامو
یا د عامو خلکو یا د ولس په دولت باندې. خو خلک پې نه پوهېږي دا کار به څوک کوي؟ دا کار به لیکوال کوي، ځکه لیکوال خو پوهېږي، قلم ورسره دی. هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، هغه څوک چې پوهېږي له هغه چا سره چې نه پوهېږي برابر نه دي. عالم او جاهل نه دی برابر. لہذا دا زمونږ د لیکوال مسؤلیت ده چې خلکو ته عامه دغه ورکړي، پوهاوی ورکړي. بل زمونږ لیکنه یا زمونږ لیکنې باید د دې جوګه وي چې دینی او انساني ارزښتونو ته کار وکړي، یا دینی او انساني ارزښتونه زمونږ په لیکنو کې ځای په ځای شي. یا زمونږ لیکنې باید د دینی او انساني ارزښتونو ممثلې وي. که چېرته موږ یوه لیکنه کوو او هغه زموږ د دیني ارزښتونو تمثیل ونه کړي، نو موږ هغه زموږ ښه لیکنه نه ده. ځکه زموږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده او په معمولا په اسلامي ټولنو کې اسلامي ارزښتونه هغه لوړ ځای لري او ورسره انساني ارزښتونه. خو اسلام دغسې یو دین دی چې انسانیت یې نه دی رد کړی، بلکې د انسانیت لپاره یو ښه پیغام لري. خدای پاک وایي چې که دا قرآن ما په غرونو نازل کړی وی، دا به د ویرې نه تیکه تیکه شوی وی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیة الله، دا به د خدای د ویرې نه تیکه تیکه شوی وی.